د اسیا جام کرکټ سیالیو کې د هندي لوبډلو د ګډون په اړه د یاد هیواد کرکټ بورډ وضاحت ورکړ. د دوشنبې په ورځ ځینو هندي رسنیو راپور ورکړی و چې ګواکې د پاکستان سره د کړکېچ له امله هند به سږ کال په اسیا کپ او د ښځو ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو کې برخه وانخلي، خو د هندوستان د کرکټ بورډ سکرتر دیوا اجیت سایکا دغه راپورونه رد کړي دي. هغه ویلي دوی ته دا راپورونه له پرون سهاره ورسېدلي، خو تر اوسه د ای سی سی ایونټونو یا آسیا کرکټ شورا سیالیو په اړه هیڅ رسمي پریکړه نه ده شوې. سایکا زیاته کړه چې اوس مهال د دوی ټوله پاملرنه د آی پی ایل لیګ او د هندوستان پر وړاندې سیریز ته ده او دا ډول راپورونه یوازې پر افواهاتو ولاړ دي. د هند کرکټ بورډ سکرتر ټینګار وکړ چې که هر ډول پریکړه وشي د هند بورډ لخوا به رسمي اعلان وشي. د یادونې وړ ده چې یو هندي اخبار بینومه چارواکي ته منسوب دا راپور خپور کړی و چې هند به له دواړو مهمو آسیایي سیالیو لاس واخلي.